سلامونه دوستانو، ته ما د روغ او جوړ خو خوشحاله اوسئ. څنګه کولی شو واتساپ کې خپل ایمیل اډ کړو تر څو بیا که چېرته موږ نه نمبر ورک شي نو موږ دغه واتساپ چې دی دغه په ایمیل باندې دوستانو راخلاصوو. څنګه کولی شو مکمله طریقه په دغه ویډیو کې درته ښیم، ویډیو چیرې سکیپ کوئ ما دوستانو. نو زه راځم دوستانو لومړی خپل واتساپ راخلاصوم. ما سره بزنس واتساپ ده، ستاسو سره چې هر ډول واتساپ وي تاسو کولی شئ په هغه واتساپ کې دغه طریقه دوستانو استعمال کړئ. نو دوستانو تاسو به کله چې دغه ایمیل ور اډ کړئ بیا کولی شئ چې تاسو سره نمبر ورک شي په ډېرې اسانۍ سره په ایمیل سره دوستانو دغه کومه ډیټا چې دی دغه لاس دوستانو راوړئ. دوستانو که زموږ ویډیو مو لایک کړی نه وي راشئ په دغه لایک باندې کلیک واخلئ، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي دوستانو نو راشئ په دغه سبسکرایب باندې هم دوستانو کلیک واخلئ تر څو زموږ چینل هم در سره سبسکرایب شي، ویډیو لایک شي. او بیا راشئ دوستانو په دغه برخه کې تاسو د بیل آیکن نشان راځي دوستانو، دغه بیل آیکن نشان باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ او بیا به پورته آل وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. نو دوستانو راځئ چې ویډیو باندې پیل وکړو. څنګه کولی شو رابشئ خپل واتساپ راخلاص کړئ او پورته به دغه درې خطونه دوستانو تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وایستلو په لاندې برخه کې تاسو ته راځي دغه سیټینګ آپشن دوستانو، رابشئ په دغه سیټینګ آپشن باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وایستلو بیا تاسو ته یو بل آپشن راځي چې هغه دی اکاونټ دوستانو، رابشئ په همدغه اکاونټ آپشن باندې مو تاسو کلیک واخلئ. اکاونټ آپشن کې به تاسو ته دوستانو ډېر آپشنونه راشي، خو تاسو به څه وکړئ صرف دغه ایمیل ادرس چې کوم دی رابشئ په همدغه ایمیل ادرس باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په ایمیل ادرس باندې کلیک وایسته دوستانو بیا تاسو ته لاندې یو آپشن درکوي چې هغه دی دوستانو موږ تاسو ته چې هغه آپشن کوم راکړی دی زه به تاسو ته اوس دغه آپشن وښیم چې هغه لاندې برخه کې موږ ته راکړی چې هغه اډ ایمیل دی. تاسو کتلی شئ دغه اډ ایمیل ګورئ، په همدغه اډ ایمیل باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې اډ ایمیل باندې کلیک وایسته تاسو ته مختلف جیمیلونه راځي، کوم جیمیلونه تاسو په دغه موبایل کې دوستانو خلاص کړي وي. نو زه راځم مثلا په دغه دویم جیمیل ورته کلیک کوم. کله مو چې په دغه جیمیل ورته کلیک کړ په دغه ځای کې موږ تاسو ته دوه آپشنونه دوستانو راکوي. نو په دوه آپشنونو کې چې یو آپشن چې دی هغه یوز ډیفرنټ ایمیل دی او بل چې دی هغه کنټینیو دی. نو موږ راځو په دغه دوستانو کلیک اخلو په دغه لومړي آپشن باندې مو چې کله کلیک وایسته په دې کې زه راځم خپل ایمیل ورته لیک کوم. تاسو کولی شئ هلته ایمیل هم ورته خوښ کړئ، خو زه راځم په همدغه کې اوس خپل کوم ایمیل چې دی هغه دوستانو زه ورته لیکم او په دغه نیکسټ باندې کلیک اخلم. تاسو کتلی شئ دغه ویریفاینګ کېږي دوستانو، راځو په دغه کنټینیو برخه باندې کلیک اخلو. تاسو کتلی شئ موږ هغه چې د ایمیل ادرس هغه په بریالیتوب سره دوستانو بالکل ویریفای شولو. نو زه راځم په دغه پنسل چې کله کلیک واخلو تاسو کولی شئ بل ایمیل هم ورته اډ کړئ دوستانو. نو زه راځم همدغه ایمیل دوستانو صحیح دغه په بریالیتوب سره اوس موږ اکاونټ کې اډ شو دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه ایمیل چې دی دغه ورته اډ شولو. اوس که چېرته زما نه نمبر ورک شي نو زه کولی شم په ایمیل باندې هم خپله ډیټا دوستانو لاسته راوړم. نو دغه دوستانو طریقه وه چې ما تاسو لپاره وښوده چې څنګه کولی شو په واتساپ کې ایمیل ادرس دوستانو اضافه کړو تر څو موږ تاسو څخه چې کله نمبر ورک شي په هغه ډیټا چې کومه دی هغه بیا لاسته دوستانو راوړو. نو ویډیو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له نورو دوستانو سره هم شریکوئ تر څو هغوی هم له دغې طریقې څخه خبر شي. تر بیا ښه وخت ولرئ.